الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب مشكاة المصابيح شرح الله رب العزت بتوفيق سر روانه مسائل د منځ بیانېدو او بیا د منځ په مسایلو کې د شپې د منځ مسله بیانېده د تهجدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مونځ څنګه کوو د دې بیان شوی و. بیا په دې منځ کې به څه وی څه نه وی، خاص اذکار د دې او خاص دعاګانې د هغې بیان هم شوی و. بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی دی چې باب التحریض علی قیام اللیل، د شپې د منځ په باره کې تیزي ورکول، د هغې فضیلت. همدغه باب کې موږ لګیو او اکثر حدیثونه مو ویلي وو، یو څو حدیثونه پاتې دي، دا به پوره کړو، بیا به دا بل باب شروع کوو انشاءالله. په دې باب کې په الفصل الثالث کې اولنی حدیث دی عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. عبدالله بن عمرو بن العاص وی چې دیم صحابي دی او پلار هم صحابي دی. قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی یا عبدالله، اے عبدالله، لا تكن مثل فلان، ځان د پلانی پشان مه کوه، د هغه پشان چل ونه کړي، د هغه فلاني پشان. هغه پلاني کې څه بیماري وه؟ کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، د شپې مونځ به کوو اوس یې پرېښودی د شپې مونځ. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر ناشنا حدیث دی. ګوره عبدالله د پلانی پشان کار مه کوه که نه، ولې پلانی کې څه بیماري وه؟ تهجد به یې کوله، اوس یې پرېښودی دي. دلته یو څو مسلې. اولنۍ مسله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمرو ته دا نصیحت ولې کوي؟ یعنی بل صحابي ته دا خبرې ولې نه کوي چې ده ته یې کوي؟ جواب، عبدالله بن عمرو ټوله شپه به یې تهجد کول. ځوان سړی و، طاقت پکې و، ایمانی جذبه یې ډېره وه، نو ټوله شپه به یې تهجد کول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ګوره ته ټوله شپه تهجد کې، یو ورځ به ستړی شي بس پرې به یې دی بلکل، لکه د پلاني په شان. پلانی ورته یاد کړو که نه، وایي هغه پلاني به ټوله شپه تهجد کول، اوس یې بلکل نه کوي. او دا حدیثونه به راشي را روان دي په دې بل باب کې چې کوم سړی سختي ډېره کوي نو دی پاتې راځي. لکه ټوله شپه تهجد خو به ته څه وخته پورې وکړې که نه، بیا به کمزوری شي، بدن به دې کمزوری شي، بل ته باندې نور حقوق دي د خلکو. ځکه حدیث کې راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دې ټوله شپه تهجد کوي او روزانه به روژه نیوه، داسې ځوانانو دا وایي عبدالله بن عمرو به روزانه روژه نیوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي عبدالله، وایي په تا باندې ګوره ستا د ښځې حق دی، ستا د بچو حق دی، ستا د بدن په تا باندې حق دی. نو ته داسې کار کوه چې په میاشت کې دا 3 ورځې روژې نیسه. هغه وایي یا رسول الله طاقت ته دین هم زیات دی، 3 ورځې روژې په میاشت کې دا هغوی ته لږې ښکاري دي، او موږ کې چې څوک دا نیسي نو هغه اوچت سړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که ته بیا هم وایې چې نه ډېرې نیسم، نو بیا د پیر او د جمعرات ته روژه نیسه، هفته کې 2 روژې نیسه. وایي یا رسول الله د دین هم زیات طاقت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که ته بیا ډېر هم زور لګې نو 1 ورځ روژه او 1 ورځ بوزه کوه، 1 ورځ روژه 1 ورځ بوزه، دین اخوا بل نشتی. دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې. نو عبدالله بن عمرو بیا ټول عمر دغه طریقه وه، 1 ورځ به روژه 1 ورځ به بوزه وه. او په آخري عمر کې چې بوډا شو نو دی ویلو وی ارمان چې د پیغمبر په هغه نصیحت مې عمل کړی وی، کمزوری شو که نه. نو بیا به یې داسې چل کوو چې 10 ورځې به روژې ونیوي، 10 ورځې به بیا نه نیوي، بیا به 10 ورځې ونیوي، بیا به 10 ورځې نه نیوي. دا طریقه یې وله بیا جوړه کړه، بدن کمزوری شي که نه.
خو دا سوچي به داسې ځواني ده را چې زور دی دغه شان به وي زور همیشه یو شان خو نه وي همیشه ځواني خو نه وي همیشه طاقت خو نه وي نو دې ځکه ورته هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړي د پلاني په شان کار مه کوه وګورئ ټوله شپه ولاړې او کمزوری به شي بیا به بلکل پرېږدي نو دلته بله مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه پلاني نوم وانغست چې دا پلانې څوک دی د تاجوري چې پرېښودي دي که نوم یې اغستی نه یې دی اغستی دلته دوه فایدې د چا عیب بیانول یو سړي ته ته نصیحت کوو د نصیحت په دوران کې د چا عیب بیانې چې ګوره هغه په شان کار مه کوه که نه نو جایز دي خو دویمه فایده ورسره دا دی چې نوم یې په پرده کې وساته نوم ښکاره کول ته څه ضرورت دی مقصد نصیحت کول دی که نه لکه اوس تا ته ووایم دکان دی دی او تجارت دی دی او دوکې پکې ورکوي او زه تا ته وایم ګوره دلته یو کس و هغه هم دا دوکې ورکولې او الله ولا هغه تجارت ټول دړې وړې کو مه کوه داسې صحیح ده کافي ده که نه او جو ته نه پلانې او د پلاني ملک او د هغه علاقې او د هغه د څه ضرورت دی څومره چې مسلمان باندې پرده اچولی شي پرده بیا اچوه الا بعض ځایونه داسې راځي چې نوم بیا ذکر کول جایز دي لکه یو سړی قاضي مخې له کیس ویشي چا پې ظلم کړی هغه ظلم یادوي هغه هغه یادوي دې کې هېڅ خبره نشته یا یو فاسق او فاجر انسان دی ته غواړي چې دا معاشرت یې په امن کې شي دا خلک یې تباه کړو او خلکو ته ووایي چې ګوره پلانې بدکار دی ځان ته لرې ساتئ دا خو نصیحت دی که ته یې نوم وانلې نو بیا هلته هغه نصیحت نه پوره کېږي خیال هم دی که نه لکه اوس تا ته ووایم چې یو کس دی نشهیز دی ځان ته لرې ساته او زیناکارون دی والعیاذ بالله نو ته به د چا نه ځان لرې ساته پلانې خو ته پېژنې نه نو زه ته ته وایم چې هغه پلانې ښه سړی نه دی خو چې کله نصیحت بغیر د پلاني د نوم اغستو نه پوره کېږي نو بیا نوم مه اخله لکه څنګه چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم وانغست دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه څوک به ټارګېټ کوو نو ډایرکټ کله به یې داسې وي په منبر باندې ما بالو اقوام یفعلون کذا وکذا دا بعض خلک وایي څه قیسه ده چې دا چلونه کوي بعض خلک بعض به ناست خو نوم به یې وانغست بس هغو ته پته ولګي چې یاره ما یادوي چا کې چې څه بیماري وي هغه ته پته ولګي چې دی ما یادوي نو دا یو عالم تذکره کوله چې توحید بیان یې چېرته کوي یو ځای کې کلي کې یو علاقه کې چې توحید دا دی او شرک دی ته وي او دی ته وي بس هغه یو ته څادر راوڅنډو راپاڅېدو ظالم زوی په ما پورې نښتی زه چې ناست یم وایي د شروع په ما کړې کسانو زه تا پورې نه ده نښتی خو دا بیماریانې په تا کې شتي لکه اوس زه لږ یم نصیحت کوم چې دروغ مه وایه او انشاءالله موږ کې به دروغجن نه یو خاصې مثال در کړو او یو دروغجن ناست هغوی چې ګوره ده چا ویلي چې زه دروغ وایم نو موږ هغه نه یادوو خو عامه خبر وکړه خو تا کې دا بیماري شتي نو د ځان نه یې لرې کړه دا مطلب دی او په پرده کې پاتې شوې په پرده کې هم پاتې شوې نصیحت درته وشو دا د نصیحت یو ښه طریقه ده پلاني وایي د شپې تهجد پرېښود نو ولې د شپې تهجد پرېښوده حرام دي نه دی حرام که سړی تهجد ونه کړي ګناهګاري نه حتی عذر د لاسې چې پرېږدي هغو بلکل سپین باز دی بیمار دی ستړی دی کمزوری دی بل څه وجه سفر یې کړی و خو هغه سړی صحیح دی چې ګناه پکې نشته خو موږ یې ملامته کوو چې کوم سړي دا همیشه طریقه جوړه کړې ده چې بغیر عذر نه څه عذر هم نشته او دی شپې تهجد نه کوي نو دې سړي سره د دین قدر نشته دومره لوی فضیلت یو سړی د شپې د مانځه واوري او دومره ډېر حدیثونه واوري او دی بیا هم د شپې لمونځ نه کوي خو ملامته دی که نه د هغې نه بعد حدیث ته وعن عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه عثمان بن ابي العاص وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده کان لداود علیه السلام من اللیل ساعه داود علیه السلام به د شپې په یو وخت کې راپاڅېدو دا خبره ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داود علیه السلام تذکره ډېرو ځایونو کې کړې ده
وجه دا چې داود علیه السلام ډېر زیات عبادت په د الله کو. نو ځکه د هغه مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ذکر کوي او د هغه خبره وی داود علیه السلام به د شپې په یو وخت کې راپاڅېدو یوقظ فیها اهله، خپل کور والا به یې راپاڅول، منزله خپل بچي به یې راپاڅول او دا به وی یا آل داود، ای د داود خاندانه، ای د داود بچو، ای د داود کور والو، قوموا فصلوا، پاسئ منځونه وکئ، فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، دا هغه وخت دی چې الله پکې دعاګانې قبلوي. مخکې موږ سره حدیث تېر شو، شپې په اخرنۍ حصه کې څه کېږي؟ الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي. یو حدیث موږ سره تېر شو، هغه صحابي تپوس وکړو یا رسول الله ای الدعاء اسمع، کومه دعا ډېره ښه قبلېږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جوف اللیل الاخر، د شپې په اخرنۍ برخه کې چې کومه دعا وشي دا الله ډېره قبلوي. وی پاسئ دې ټیم کې الله دعاګانې قبلوي الا لساحر او عشار، یو د جادوګر دعا پکې نه قبلېږي، دویم عشار ټکس په ظلم سره ټکس اخیستون کې دعا پکې نه قبلېږي. کافر خو دعا نه غواړي، دا خو واضحه ده، خو جادوګر خو ځان ته مسلمان وایي که نه، خو دا خو لوی مجرم دی. د جادو مسله موږ سره تېره شوې ده، څو څو بیانونه پې موږ کړي دي. دا د الله دشمن دی جادوګر، کوډګر او پالګر او نجومي، دا ټول یو شی دی. الله د دوی منځونه او دعاګانې نه قبلوي، عبادتونه دوی نه قبلېږي، بل چې په زوره مسلمانانو نه ټکسونه اخلي او ظلم ورسره کوي، د دې سړي دعاګانې هم نه قبلېږي. یو خو هغه عشر دی چې په مال کې عشري ده، یعنې شریعت ویلي چې دومره عشر به ورکې، دومره حصه مال ده، زکات دی، د الله حق دی. هغه نه دلته مراد هغه عشار نه دی مراد چې عشر اخلي، دلته مراد په زوره د مسلمانانو نه په ظلم سره ټکسونه اخیستونکې د ده دعاګانې نه قبلېږي. دا حدیث امام احمد راوړی دی، خو په سند کې انقطاع ده. انقطاع مطلب سند یو بل سره جوړ نه دی پوره، خو دا مسلې د نورو حدیثونو نه ثابتې دي که نه. د شپې ښځه راپاڅول، بچي راپاڅول، مخکې حدیث تېر شو، تېر شوي درس کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الله دې رحم وکړي په سړي، دا مسله ثابته شوه. د شپې دعاګانې ښه قبلېږي، دا خو د ډېرو حدیثونو نه ثابته شو. او دا خبره هم ثابته ده چې جادوګر چې عقیدې ګډوډوي د هغه دعا به څه قبوله شي. دغه شان عشار دا مسله په نورو حدیثونو کې هم راغلې ده، خو دا حدیث سنداً منقطع دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده، افضل الصلاة بعد المفروضه، د فرض منځ نه بعد غوره مونځ هغه کوم یو دی واوره، صلاة فی جوف اللیل، د شپې په اخرنۍ برخه کې مونځ کول، دا د فرض منځ نه بعد غوره دی، غوره مونځ دی. دا ځکه بعض علماو دا قول دی، وایي د فرض نه بعد غوره مونځ هغه د شپې تهجد کولی، دلیل پې دا حدیث دی. امام احمد دا حدیث راوړی، نو تا ته مؤلف رحمه الله وایي دغه غوره مونځ دی نه چې ته پاتې نه شي، د شپې د الله ته ودرېده دا د فرض منځ نه بعد غوره مونځ دی. وعنه رضی الله عنه، دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، دا ډېر خوندور روایت دی او اکثر ملګري به اول پرې راوړي. وی جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو سړی راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی ان فلانا یصلي باللیل، یا رسول الله پلانې د شپې مونځ کوي، او د پلانې ذکر نه کو راوي، پټې وساتو، د شپې مونځ کوي. فاذا اصبح سرقا، سحر بیا غلاګانې کوي، د شپې مونځونه کوي او سحر څه کوي؟ غلاګانې کوي. زمونږ هغه زر ووایي نو د دې عبادت څه پیدا شو؟ عبادت پرېږده، غلا پې نه پرېږدي، څه پې پرېږدي؟ عبادت پې پرېږدي. لکه اوس یو سړي ږیره پرېښودې ده،
انسان دی کمزوری دی ګیرو والم زړی ګیرو والم انسانان دي او د بې ګیري به زر ووایي نو د ګیري څه پیدا ستا دوکه ورکړه لکه ګیري خو دوکه نه ده ورکړې خو د انسان دوکه ورکړې ده ګیره خو په خپله څه کوي بلکې چې ګیره پرېږدي نو الله یې د ډېرو ګناهونو نه لرې ساتي ځکه چې دی بیا دا وایي چې یاره د ګیرې سره دا مناسب نه دي دغه مناسب نه دي نو ته پې عمل پرېږدې هغه عبادت پې پرېږدې عبادت پې مه پرېږده هغه ګناه پې پرېږده وایي د دې ګیرې څه پیدا چې ته غلا کوې داسې ووایي نه نه داسې ووایه د غلا مه کوه ګیره خو ډېر ښه کار یې کړی چې پرېښودې ده اوس دا سړی د شپې تهجد کوي چې هغه موږ کې ډېر نشي کولی او سهار له څه کوي غلاګانې کوي اوس دا صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاج غواړي چې یعنې ده سره څه وکړو یا د ده انجام به صحیح چې د شپې تهجد یې کوي او سهار بیا د غلاګانې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل انه سینهاه ما تقول د مونځ به د غلاګانو نه یې ورځ منع کړي دا ونه چې مونځ دې پرېږدي دا مونځ به یې ورځ د څه نه منع کړي غلاګانو نه به یې منع کړي رواه احمد والبیهقي دا روایت امام احمد امام بیهقي راوړی څومره خوندور روایت دی اصل کې مؤلف دې دا مسله ثابتوي چې څوک د شپې مونځ کوي الله یې د ګناهونو نه ساتي او دا واضح خبره ده اوس درته ووایم دومره واضحه لکه څنګه چې د ورځې دا رڼا او د نور او سپومیو دا واضح کم سړی چې د شپې مونځ کوي الله یې د ګناهونو نه بچ کوي دا تجربه هم ده ته یو شپه تهجد وکړه او یو شپه دې نه کړي هغه ورځ رایاده کړه او دا ورځ ځان ته رایاده کړه دا کوم شپه چې دې تهجد کړي دا ورځ به دې الله نیکو اعمالو ته ډېر مخه کوي او د بدو اعمالو نه به دې ساتي او کله چې تهجد ونه کړي نو بیا په ګناهونو کې به هم واقع کېږي دا خبر خو الله عام منځه باره کې هم کړې ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ منع کوي انسان د بدو کارونو نه بعض راشي نو زه خو یې منع نه کړم نو دا مو یو سوال دی زه خو چې وایي 5 وخته مونځ جومات کې کومه او دې مونځونو زه د ګناه نه منع نه کړم والله وی دا مونځ انسان د ګناه نه منع کوي نو جواب بیا دا دی چې الله خبره خو یقیني ده د الله په خبره کې شک شتي نشتی نو بیا دا سړی ولې د ګناه نه بند نه شو او مونځ کوي جواب مونځ هغه مونځ نه دی که مونځ چې انسان د ګناه نه منع کوي ته راشي 4 ټونګې دلته ووایه بیا ما د ګناه نه منع کوي ستا په منځ کې خشوع نشتي عجزي نشتي په سنت پکې په صحیح طریقې سره نه د پیغمبر په طریقه نه دی ارکان پوره نه دي واجبات پوره نه دي اطمینان نشتي سکون نشتي دعاګانې نشتي جړاګانې نشتي او بیا یو سړی ته پوښتنه کوي چې ما خو د ګناه نه منع کوي نو جواب دا دی چې د ګناه نه ته منع کوي خو هغه مونځ ته د ګناه نه منع کوي که مونځ چې الله غواړي او ته هغه شان مونځ نه دی کړی څنګه چې الله غواړي دا یو فایده ځان سره یاده کړي اکثر دا خلک تپوس کوي چې الله خو وایي چې مونځ انسان د ګناه نه منع کوي او زه مونځونه هم کوم او ګناهونه هم کوم نو بیا د هغې دغه جواب دی نو فایده د شپې د مانځه څه شو دې حدیث کې چې کوم سړی د شپې مونځ کوي نو صحیح الله یې د ګناهونو نه بچ ساتي د سړی غلا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږده دا تهجد به یې ورځ د غلا نه منع کړي نو کوم سړی چې د الله بندګي کوي الله یې نه ضایع کوي یو ورځ به الله د دې غلطو کارونو نه راواړوي او سبحان الله کوم سړي کې چې انابت یې که نه انابت د زړه په ګوټ کې د الله سره محبت یې او ډېر دینداره نه وي خو د زړه په ګوټ کې د الله سره محبت وي د الله د دین سره محبت وي دا سړی الله دې دین ته راوړی او کیدای شي وخت پکې ولګي خو راوړي به دین ته رب العالمین مهربانه بادشاه دی چې کله الله وګوري چې دې سړي په زړه کې محبت شتي د دې دین سره خو دا دی چې هغه محبت لږ پټ شوی دی په دین مین دی یو ورځ الله هدایت ورکړي غوټو غوټو بې دینو ته الله هدایت ورکړی
موږ سره کسان رابطې کوي که نه بعضو داسې ما ته ویلي دي انګریزانو ملکونو کې اوسېږي دغه شان الفاظ یو وایي د ځمکې په دې مخ داسې ګناه نشته چې ما نه یې کړي اوس څنګه اوس مې الله د توبه ویستې ده اوس مې الله د توبه ویستې ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تېروم نو الله یو انسان له هدایت ورکوي خو چې هغه انسان کې څه صلاحیت وي څه نه څه خو پکې وي که نه او د الله د دین سره د طبیعت نه لګي او د مونځ سره د طبیعت نه لګي او د عباداتو سره د طبیعت نه لګي څنګه دې سړي ته به هدایت میلاو شي الا ماشاء الله د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو سعید او ابو هریره رضی الله عنهما یې دواړو نه دا روایت دی دواړه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا ایقظ الرجل اهله من الليل کله چې یو سړی د شپې راپاسي او خپل کور والا راپاسي منزله فصلیا او صلى رکعتین جميعا او دواړه منځو کې دوه رکعت ښځې راولګېده خاوند راپاسي خاوند راولګېده ښځه یې راپاڅول کتبا فی الذاکرین والذاکرات د دوه رکعتو لپاره به الله د دوی نوم ولیکي په هغه خلکو کې چې الله لره ډېر یادونکي دي چې به دوه رکعتو دلاسه امام ابو داود امام ابن ماجه دا حدیث راوړی د دې نه بله مسله هم ثابته شوه چې کم سے کم تهجد څو دي دوه رکعت اوس یو سړی دوه رکعته نشي کولی نو موږ څه ووایو بار بار ما دا خبره وکړه تهجد په دې مسلو کې چې نشي کولی بلکل نشي کولی دوه خو کوه که نه دوه رکعته کوو نو چې یو سړی په زور سره د سحر لمونځو کې او هغې ته ځان راورسوي نو دی به تهجد د شپې څه وکړي نو دې ځای کې دا فضیلت چې په دوه رکعتو سره الله ته په هغه خلکو کې شماري چې کوم الله ډېر یادوي نو دا به ډېره بدبختي چې موږ بیا د دوه رکعت هم نه کوو وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبدالله ابن عباس روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې اشراف امتی حملة القرآن زما په امت کې عزتمن خلک هغه دي چې قرآن ورته یادي په هغې عمل کوي په هغې باندې پوهوي دا زما د امت عزتمن خلک دي دلته عزتمن دا نه دی ویلی چې مال ورسره ډېر او جیداد یې ډېرې نه درکوه دوی د عزت څه وخته پورې او عزت هم خلک د دې مال د لاسه کوي دا مال ته درکوي او بیا څوک عزت کوي قصه ختمه شو جی خان صاحب دی او ملک صاحب دی او دیسي دی او دغه دی او دا دی او دا دی زه په خپل یو کس پېژنم هلته کلي کې جیداد یې او ډېر دبدبه یې او خلکو به وایي ملک صاحب او خان صاحب او فلانې صاحب او هغه صاحب او داسې صاحب بیا الله غریب کو امتحان پرې راغی اوس دلته سعودي عرب کې مزدوري کوي څوک یې سلام له مخواله نه شي څوک یې په دې کې شماري م نه کلیوال دا وایي م نه چې دا زمونږ کلیوال دی خو د دین د لاسه چې کوم عزت میلاویږي نو دا پاتې کېدونکی عزت دی څوک دې ته نه ګوري چې دی مالدار دی او که غریب دی سپین دی که تور دی عربی دی که عجمی دی زمونږ کلیوال دی که پردی دی بدرنګ دی که ښایسته دی زورور دی که کمزور دی دې ته څوک نه ګوري چې دین د سره و الله به دله ناشنا عزت درکړي اوس د ډاکټرانو هم خلک عزت کوي که نه کوي که نه کوي د ډاکټر صاحب عزت دقې پورې چې د کمرې ته ورشي او دوایي ولولي کړي اکثر چې بار ته راوځي بیا پسې خبرې کوي که نه کوي مړه دی په څه پوهېدو وایي ته دې ته وګوره او ډاکټرۍ ته وګوره صرف مقصد دی دا ډاکټر صاحب سبا له په لار روان یې څوک بې سلام هم نه اچوي دغه شان د انجینیر عزت شو دغه شان د بل او د بل غرض مې دا و چې د دنیوي عزتونه د دنیا د لاسه چې کوم عزتونه دا ټینګېږي نه ډېر او دین د لاسه چې کوم عزت میلاو شي نو د سړی په خاورو کې پروت وي خلک یې دغه قبر هم عزت کوي سړی مړ پروت وي او خلک یې دغه بچو عزت کوي هلکه ولې دومره خیال یې ساتي دا خو د پلاني شیخ صاحب زوی دی که نه حالانکه هغه مړ دی هغه د خاورو د ډیري لاندې پروت دی پناه دی
خو دی سره دا محبت چې دی د دین د لاسه دی نو د بچو یم قدر کوي د کور یم قدر کوي دا هغه عزتونه چې الله د دین د لاسه ورکوي الله دې موږ ته نصیب کړي نو په دې امت کې عزتمن خلک څوک دي قرآن والا قرآن والا څه مطلب چې په قرآن پوهېږي په تفسیر په ترجمه په معنا یاد یې ورته عمل پې کوي دا ټولې خبرې پکې د عزتمند دي صرف ګوره په دیم کار نه کوي چې صرف یاد کړی یا صرف ناظره وایي نه نه یادی یې وایي ترجمه یې کوي تفسیر باندې پوهېږي عمل پې کوي او ټول نه هم خبره عملي کوي بیا دا خلک عزتمند دي واصحاب اللیل او دویم عزتمند خلک شپې والا شپې والا څوک دي تهجد والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډېر عزتمند خلک دي دا حدیث امام بیهقي راوړی سندن کمزوری دی خو نور روایتونه دا مسله ثابته ده څنګه یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان لله اهلین په دې خلکو کې بعض خلک د الله خاص خلک دي د لوی عزت دی اوس د الله خاص خلک دي صحابه کرامو یا رسول الله ومن هم یا رسول الله دا څوک دي یعنی په خلکو کې د الله خاص خلک دا به هم څوک دي کنه دا څوک دي وی اهل القرآن قرآن والا اهل الله د الله خاص خلک دي یعنی علماء پوهه خلک او حدیث کی راځي شرف المؤمن قیامه باللیل د مؤمن عزت د شپې په تهجدو کې دی وعزه او د مؤمن عزت په څه کې دی د خلکو نه په بې پرواهۍ کې د شپې تهجد چې کې الله به دله قدر درکوي قدرمن به په دې امت کې او بل د خلکو دې لاسونو ته چې نه ګوري نو عزتمن به کم سړی چې سوالونه ډېر کوي او یو ته ګوري او بل ته ګوري او د مال د لاسه یو ته کښېني پاسي او بل ته کښېني پاسي دی ذلیل یې ټول عمر خو چې کله ته د خلکو نه ځان بې پروا کړې او رابطه د الله سره مضبوطه کړي نو الله به دله عزت درکړي په دې باب کې اخرنی حدیث دی وعن ابن عمر عبدالله ابن عمر وایي ان اباه عمر بن الخطاب رضی الله عنهما د خپل پلار باره کې خبره کوي د عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله وی زما پلار عمر به د شپې راپاڅېدو او څومره چې به الله غوښته دومره مونځ به یې وکړو ولاړه به حتى اذا كان من آخر الليل بیا د شپې په د اخرنۍ حصه کې به یې څه چل کوو ایقظ اهله للصلاه نو خپل کور والا به یې راپاڅول لمانځله بچي به یې راپاڅول ښځه به یې راپاڅول یقول لهم الصلاة اواز به وکړو مونځ وکئ مونځ او بیا به د آیت وي چې سورة طه کې دی وامر اهلک بالصلاه الله پیغمبر ته وایي امر وکړه خپل اهل ته د منځه واصطبر علیها او په دې باندې صبر کوه ځکه دا صبر غواړي لا نسألک رزقا موږ ته رزق نه غواړو نحن نرزقک الله وایي رزق به درله زه درکوم خو ته بچو ته د دین خبره کوه د امام مالک دا حدیث راوړی دلته دا مسله ثابته شوه مؤلف ته وایي وی د شپې په خپله مونځ کوه د خپل کور والا م راپاڅوه بچي راپاڅوه ښځه راپاڅوه منځله دا مسله موږ سره تېر شوي درس کې تفصیلا تېره شوې بیا دلته دا چې د شپې په اخرنۍ برخه کې به بچي راپاڅول وجه دا و چې زنانه کمزوري د سړو په شان طاقت خو نه وي که نه نو عمر بن خطاب به په خپله ډېر اوږد مونځ کوو د ډېر وخت نه به ولاړ بیا د اخرنۍ حصه چې کوم کې الله دنیا اسمان ته راکوزېږي دې کې به بیا بچي راپاڅول د آیت به ورته دې دپاره وي ولې به د آیت وي دا به ورته دې دپاره وي چې ګوره تاسو راپاڅوم د دې دپاره ځکه چې د الله امر دی د دې دپاره م راپاڅوم الله پیغمبر ته وی امر وکړه خپل اهل او عیال ته د مانځه دا موږ ټولو ته ګوره دا نصیحت دی واصطبر علیها او په دې باندې صبر وکړه بچو ته دین خو د محنت غواړي بچو ته د مانځه ویل د دینداري ویل د محنت غواړي نو په دې محنت باندې به صبر کوي الله وایي صبر به کوي صبر لکه څنګه چې ته بچو ته دنیا ښیې په هغې باندې څومره سختي تېرې تېرې سختي که نه تېرې په لکاو ریالونه ولګئ
د دې دپاره چې دا بچی څه شي مخکې شو. د ریالونو پیدا کول اسان کار دی خو صبر یې کړی که سخته تېری. زه یو کس پیژنم دلته و او دی خواهی شو چې زما دا زوی دلته په دې فوټبال په دې ټیم کې چېرته ورننوځي، نو یوازې د دې دپاره هغه 3.5 لاکه ریاله لګولی، 3.5 لاکه ریاله، هغه کار ونه شو. صرف دې دپاره چې دا بچی په ټیم کې ولګي او د ده به یو نوم وي، شهرت به وي، پیسې به هم را روانې او هر څه به راځي او خلک به وایي چې دا جي د پلاني کلاړي پلار دی. اوس دې کې څه عزت دی چې پلاني کلاړي پلار دی چې د تورې دین کې ویلي چې خدمت یې کړی د امت وي داسې وایي د پلاني پلار دی. بیا هم اوچته خبره ده. خبره مې دې پورې وکړه چې یو سړی د بچي د دنیا دپاره دومره غم کوي، نو د دین دپاره غم پکار دی او په هغې باندې به صبر کوي، د صبر غواړي، محنت غواړي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب القصد فی العمل. معنی دا چې په عمل کې به درمیان روی کې ډېر مناسب ذکر دا باب راوړی دی. څنګه یو سړی مناسب؟ مخکې مسلې د څه بیان شوي؟ تاجود وکنه. اوس وایي درمیان روی کوه، نه به د حد نه زیاتېږي نه به کمیږي. یو سړی چې دي د هغې سره څه مناسبت دی؟ مناسبت دا دی تا ته دا وایي چې د شپې تاجودو دې دومره فضیلت واورېدو نو پرېږدی ما. او دویمه دا داسې نه چې ته فضیلت یې واورېد او ګرم شي او ټوله شپه یې کوې او بیا یې پرېږدې، نو دا مه کوه. کوې خو په دومره اندازې وکړه چې څومره ستا طاقت یې وسي. درمیان روی دی ته وایي. مې بلکل پرېږده، دومره اوچت عمل ته څنګه پرېږدې؟ او مه وله دومره زور ورکوه چې بیا هغه عبدالله بن عمر ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي هغه پلاني په شان مه کېږه، تهجد به یې کوله اوس یې پرېښودي دي. داسې ته ډېر زور ورکړي. زموږ د ملګرو کې دا مشکل ډېر دی. لکه چې ته په درس کې دغه بیان کې فضایل الصدقات، د صدقاتو فضیلت چې څوک د الله په لار کې پیسې ورکړي دا سم ګرم جوش کې راشي ډایرکټ چې جومات نه وځي بس دلته یو سړي له که غریب یې مخې له ورغی 200 ریاله وله ورکړي او بس بیا دروازه بنده بیا ختم. لکه صدقاتو هغه فضایل هغه بعد ټیم وایي زه پوه شوی نه یم، ګرم شوی دی که نه. بعضو ته چې ته دغه بیان کړي تهجد و فضیلت، نو دې دومره ګرم شي چې لاړ شي په دغه شپه 4 ګنټې ولاړي الله ته. بل اوس قصه 2 منټو له راولي وي 2 رکعاتو باندې هم کېږي وایي. بل اوس ورو بس بیا قصه ختمه شو. دلته تا ته مؤلف دا وایي چې دا چلونه مه کوه. دومره جذبه کې هم به راځي چې سبا له بیا کولی نه شي، او دومره هم ځان بې پروا کوه مه چې دومره فضایل دې واورېدو او بیا هم نه کې. ځکه دا باب یې راوړ، ډېر مناسب باب یې راوړ. عمل کوه درمیانه، مه زیاتې کوه مه کمې کوه. الفصل الاول کې حدیث راوړی دی عن انس بن مالک رضی الله عنه. انس بن مالک وی كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر من الشهر حتى يظن ان لا يصوم منه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکل نه کړه په یو میاشت کې دومره ورځې پرېښودې روژه به یې نه نیوه، بوزه به یې وه. تر دې چې زموږ به دا ګمان پیدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې میاشتې له بلکل روژې نه نیسي. کله به دا طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویصوم، او کله به په یو میاشت کې روژې شروع کړي حتی یظن ان لا یفطر منه شیئا، زموږ به دا ګمان شو چې دا ټوله میاشت کې روژه ده. درمیان روي کله دې سم چې روژې پرېښودې دي صحابه کرامو ګمان وکړي موږ وایي که څه دې میاشتې لی نه نیسي، او کله به یې دومره ونیوي چې ګمان به هغوی څه وکړو چې که څه دې میاشته ټوله روژه کوي. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. کتا دا غوښته چې د شپې پیغمبر ویني په منځه باندې نو وبه لیدو په منځه باندې، او کته دا وایي چې اینه مې په دې چې اوده نو اوده به هم ویني. یعنې د شپې مونځ هم کړی دی او د شپې خوب هم کړی. دا حدیث امام بخاري راوړی. حدیث ته راوړو مقصد څه دی چې داسې کار مه کوه ټوله شپه ته په منځه ولاړې.
ځان سره زیاتی مه کوه، د بدن په تا حق دی، د بچو په تا حق دی. که نو څه کوه؟ لمونځ هم کوه، خوب هم کوه. او داسې مه کوه چې بلکل خوبونه کې، نه نه، لمونځ کوه. نو ته د دوو خبرو په منځ کې شوې، ټوله شپه لمونځونه کول، نه داسې مه کوه، بلکل نه کول، نه داسې مه کوه. ښه نو څه کومه؟ لمونځ هم کوه، خوب هم کوه. روزانه روجې نیوه؟ نه. بلکل نه نیوه؟ نه. ښه نو څه وکړمه؟ کله روجه کله بوزه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده که نه، د تاسو وانه نو ډېر خوندوره مسله ده دا، او ډېر خواږه حدیثونه دي. الله دې زمونږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي چې دومره خوږې خبرې کړي چې انسان به څومره خو وکړو. او ورب الکعبه زما دا مقصد دی، زما د دې دعوت سیم چې دا خلک وتړلی شي د قرآن او حدیث پورې. زمونږ د پښتانه ګوره د اوسه پورې اکثر د حدیث نه خبر هم نه چې د حدیث څه ته وایي، د سره خبر هم نه. چې د یو نیم ته به یو حدیث یاد هغه به هم صحیح په حدیثو منګړل چې ته یو ملا صاحب نه به اورېدلی. اوس الحمدلله خلک پوه شو چې بھئی مصدر خو اصل د دین قرآن او حدیث دی. حدیثونه د پیغمبر خبرې ډېرې خوږې دي. ګوره د الله خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې هم ډېرې خوږې دي. یعنې تجربه یې کوي. د الله د خبرو خو شان جدا دي. موږ د قرآن څو پیرې وایو، زړه دې تنګېږي، زړه پې مړېږي؟ نه، دا د الله خبرې. یعنې ته د انسانانو یو کتاب راواله چې سوچه د انسان پکې خبرې کړي او قصې کړي، یو پیر به وي، دوه پیر وي، درېم پیر به دیوال ته راواچوه، ځکه تنګي کړو. خو قرآن چې ته څومره وایې داسې ښکاري لکه ته چې اول پیر وایې. په دې لمونځونو کې په مخه د امام قرآن نه وایي، د شاته خلک په مخه اوري نه، یو هم نه تنګېږي. ولې ځکه دا خبرې د چا دي؟ خبرې د الله دي. دا شان بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو کې ځان له خوند پروت دی. خو په دې هغه څوک پوهېږي چې چا د حدیثونو سره وخت تېر شوی و چې دی 8 کاله مدرسه کې تېر کړي، 7 کاله 7 درجې ورته دغه ووایي د فقه او اصول او فلانی کتاب او علانی کتاب، او اخرنی کال چې کوي په هغې کې ورته د حدیثونو د ټول کتابونه ووایي. دا موږ د دې مشکات ته درسونه شروع کړي د تقریبا 3 کاله به کېږي، ایله بله یو څو حدیثونه وویلي په 3 کالو کې. یو کتاب کې لګیا و او هغه علم د طهارت مسلې بیان کړه، اوس د مانځغه او مانځغه لا نیمې ته هم نه ورسېدلي، 3 کاله پکې تېر شو. او دا د ځوان زوی د حدیثونو د شپږ کتابونه نه دي، بخاري، مسلم، سنن ابي داود، سنن ابن ماجه، سنن د امام ترمذي، امام نسائی. دا به دې د شپږ واړه کتابونو دا له پرېږده موطا د امام مالک او موطا د امام محمد، هغه به ورسره په دې یو کال کې ووایي. دې په حدیثونو څه پوه شي؟ نه، مونږ خو پته ده، مونږ خو دوی نه خبرې وو. دا لکه اوس د انس بن مالک دا حدیث چې مونږ کوم ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روژه مو بوزم. دا حدیث وګوره، عن انس رضی الله عنه رسول الله يفطر من شهر حتى يظن الله يصوم منه ويصوم حتى يظن الله يفطر منه وكان لا تجاوز ترى من المصلين الا رايته ولا نائما الا رايته. رواه البخاري. رواني ته څه وایې؟ ته به څه پوه شوې؟ وایي نه، زه په خپله هم نه یم پوه. ابي په خپله هم نه دی پوه چې د دې وایي څه. او استاذ هغه شاګرد ګوري پکې چې د چا سپیډ تېز شي. ځکه هغه یو عالم خبره کوله وي، کراچۍ کې یو عالم و، د سیند و که د پنجاب و، دوی شیخ الحدیث لقب اسان کړی، شیخ الحدیث ورته وي. وی هغه به وایي زارېږه د پښتنو نه، پښتنو طالبانو نه زه خوشحاله یم. ولې وایي د دوی داسې سپیډ دی که نه، داسې سپیډ دی په کتاب ویلو کې چې نه پې زه خبر شم چې داسې ویلي او نه دی خبرېږي چې څه ویلي. او بیا په اخره کې ورته هغه پټکې تاو کړي، لیدلی دي که نه، عجیب فارغه شوی ده، بیا ورته میلونه واچوي او بیا شاهدې راوړي او دا
ګټر درز درز زی سړی فارغه شوی سیجی نه فارغه شوی دی انا مدرسه تی فارغه شوی ده جامعه تی فارغه شوی دی سړی راغلی په حدیث نه پوهېږي په قرآن نه پوهېږي به دا کیسې کې پلاني صاحب بداوي او پلاني صاحب بداوي او رحمت الله علیه او بزرګ او دا کیسې کوي بیا راشي هغه ټول قوم او کلي تباه کړي په کیسو باندې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د هغې نه بعد حدیث ته وعن عائشة رضی الله عنها قالت عائشة رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده احب الاعمال الى الله ادومها وان قل دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی په دې کې دا دي وایي د الله هغه عمل ډېر خوښي چې همیشه یي اگر که لګي علم دی د الله کوم عمل خوښ دی همیشه دی نه دي وي چې د الله ډېر عمل خوښ دی قرآن کې هم الله دا ویلي دي وایي زه امتحان راولمه چې زه وګورم چې راښکاره کړم په تاسو کې ښایسته عمل والا دا یې ونه دي ویلي چې اکثر عمله ډېر عمل والا چې دا اعمال ښایسته راښکاره شي دا نه چې ډېر دي الله ډېرو ته نه ګوري الله دې ته ګوري چې د عمل څنګه دی او بل الله دې ته ګوري چې څه وخته پورې کوي نو کم سړی چې همیشه عمل کوي دی غوره دی اگر که لږ عمل کوي یو سړی به چې ولې غوره دی دا سړی ولې غوره دی د هغه یو نه هغه ډېر چې کوي او لږ یې کوي کله نه کله کوي وجه دا ده دا کم سړی چې یو سړی د شپې تهجد کوي او څو رکاته کوي څلور یا دوه خو هره شپې کوي یو سړی راګرم شي په میاشت کې داسې یو 20 رکاته وکړي د شپې ولې هغه لږ والا د ده نه غوره دی وجه دا دی چې د هغه رابطه د الله سره روانه ده په مخه او د څه وخت کې رابطې له زور ورکړو بیا یې ختمه کړه نو د الله هغه سړی خوښ دی چې څوک رابطه قایمه ساتي د هغې نه بعد حدیث دی وعنها رضی الله عنها دا د عایشه رضی الله عنها روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خذوا من الاعمال ما تطيقون اعمال دومره کوئ څومره چې ستاسو وسي عبادت دومره کوئ څومره چې ستاسو وسي ناشنا خبره کړې ده فإن الله لا يمل حتى تملوا الله ګوره په ثواب ورکولو نه تنګېږي خو تاسو په دې عبادتونو تنګ شئ متفق علیه حدیث دی صحیح بخاري صحیح مسلم که ته دا وایې چې زه ډېر عبادتونه کوم ټوله شپه به تهجد کوم چې الله ثواب راکړي نو الله په ثواب درکولو ګوره ستړی کېږي نه خو ته به ستړی شي الله خو نه ستړی کېږي نو ځکه دومره کوه چې ځان ته نقصان مه رسوه بل دې کې دا معنی هم دننه پرته ده چې د الله دا بندګي خو د مرګه پورې ده نو بندګي خو نه ختمېږي خو ته به ذهن خراب کړې نو دومره یې کوه څومره چې دې وسي اوس یو سړی د شپې تهجد کوي د تهجد دا خبره څه کاله پورې ده که میاشت پورې ده 2-3 کالو پورې ده دا خو د مرګه پورې ده تهجد دا خبره څه پورې ده د مرګه پورې ده نو دومره کوه چې بیا خو ورسې مرګه پورې که نه زیاتې مه کوه دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی خدای نه بعد حدیث دی وعن انس رضی الله عنه انس ابن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لیصلی احدکم نشاطه واذا فطر فليقعد متفق علیه دا حدیث بخاری مسلم کې دی تاسو کې یو سړی هغه وخت کې مونځ کوي چې تر و تازه وي خوشحاله وي او چې کله سستي پکې راشي نو لږ دې کښېني په ناسته باندې مونځ کېږي نفلي مونځ بغیر ضرورت هم په ناسته کېږي هر چې فرضي دی نو دا بغیر ضرورته په ناسته نه کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مانځه کې لازم نه ته ټول ولاړې کمې پورې ته ودرېدی شي تر و تازه ودرېږه چې نه شي ودرېدی بیا څه شه کېنه چې کله برابر شي بیا پاسه یو معنی دی کې دنه دم ده چې لکه دمه وکړه لکه یو سړی دی 6 رکعتې وکړو 8 وکړو ښه اوږده رکعتونه ستړی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېنه لکه دمه وکړه چې کله بیا برابر شو بدن دی تازه شو راپاسه بیا نور وکړه دې نه دا مسله ثابته شو درمیانه روي زیاتی مه کوه
د هغې نه بعد حدیث ته وعن عائشة رضی الله عنها د عائشة رضی الله عنها روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد چې یو سړی په منځه ولاړ او خوب وله ورشي یو سړی د شپې په تهجد ولاړ او څه وله ورغی خوب جټکې وویلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څه دې ملي حتی یذهب عنه النوم چې دا خوب ته لاړ شي څه دې ملي خوب ته لاړ شي فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس تاسو که چرته په دې حال کې مونځ کوئ چې خوب دله درځي او په منځه ولاړې لا یدري هېڅ پته به راته ونه لګي لعله یستغفر فیسب نفسه یو سړی به ولاړي چې زه خو جي د ځان دپاره بخانه غواړم او ځان ته به خیرې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېدای شي ځان ته خیرې وکړي د خوب د لاسه نه پوهېږي متفق علیه حدیث دی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی یعنې داسې مه کوه چې ته اوس ولاړې او خوب درغلی دی او درغلی دی او نه جي زه تهجد کوم او نه جي زه تهجد کوم نه چې خوب درغی سمله لږ چې دا خوب درنه څه شي ختم شي نو بل دی چې په منځه به پوه شي په منځه به پوه شي چې دا زه څه کومه څه نه کومه کله انسان د شپې تهجد ورته ولاړي او خوب وله ورځي او نه زور یې لګولی چې دا زموږ تقوا ده موږ پکې خوب نه کوو نو بیا د هغه منځه خوند هم نه یې که نه داسې نه ده د هغه منځه خوند بیا نه یې د هغې نه بعد حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الدین یسر دین اسان دی دین څه دی اسان دی خو دې ګوره دا مطلب نه چې دین اسان دی یو مونځ مه کوه او دغه یو حدیث یاد کړه لکه جماعت کې نه وي مانځه کې نه وي دین خو اسان دی روجې نه نیسي دین خو اسان دی تلاوت نه کوي دین اسان هر څه پورې دین اسان دی نه دین اسان دی مطلب که په دین باندې په هغه طریقه روان شي په کومه طریقه چې الله ښولی د الله پیغمبر ښولی نو اسان دی ولن یشاد الدین احد الا غلبه او چا چې په دین کې سختي کړې ده نو دین پې زورور شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې څه معنی لږ ساعت مخکې مه ووایي که نه کوم سړی چې سختي کوي دی پاتې راځي لکه اوس یو سړی ټوله شپه تهجد کوي نو ټول عمر به یې وکړي پاتې به راشي دین پې زورور شو یو سړی روزانه روجې نیسي په مخه به یې ونیسي یو سړی وایي چې زه روزانه قرآن ختمومه ختم به یې کړي روزانه نه دا دین به پې زورور شي نو سختي مه کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذکر ہوئی فسددوا وقاربوا وابشروا درمیان روی اختیار کئی د طاقت مطابق عمل کوي وابشروا او خوشحال شي ګوره تاسو که لږ عملوم کوي او په مخ یې کوي الله به دله ډېر اجر درکوي اوس کیدای شي یو سړی خفه شي چېرې زه خو ټوله شپه منځونه کوم او دی مې منع کوي زه اجر غواړم پیغمبر وایي وابشروا خوشحاله شه که عمل دی لګومي خو چې همیشه الله دله ښه ښایسته اجر درکوي دا خفګان خبره نه ده واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او مرسته غواړئ په عبادت کولو سره په دې درې وختونو کې سحر ماښام سبا بیګا وشیء من الدلجة او د شپې په سیسه کې دا اوچت وختونه دي امام بخاري دا حدیث راوړی لږ لږ عمل کوه سحر کې کوه ماښام کې کوه د شپې کوه نو چې لږ لږ کوې او د اوس مطابق یې کوې نو دې وختونو کې به وکړي تقسیم به یې کړي شي په اصل کې غدوه او روحه او دلجه څه ته وایي غدوه دې ته وایي مسافر چې کله په سحر وختي ټیم کې سفر کوي او روحه مسافر چې د ماښام وخت کې سفر کوي او دلجه د شپې سفر کوي او دا درې وړه وختونه د مسافر دپاره ډېر اوچت وختونه دي په دې درې وختونو کې ډېر ښه سفر کېږي سحر دا وختي ټیم نه په دې کې ښکلی سفر کېږي ماښام کې او د شپې هم سفر ډېر مزیداري نو دلته یو فایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې زمونږ تشبیه د مسافر سره ورکړه وایي دا مسافر خپل منزل ته روان دی که نه لکه ورته دې ځای نه وتې مکې ته ځي سحر وخت کې دې سفر وکړي ډېر مزدار سفر دی ماښام ټیم کې د شپې نو دغه شان زمونږ ټولو سفر د الله طرف ته روان دی موږ ټول مسافر یو که نه یو
نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ته خو الله ته هسې مسافري روان یې د الله طرف ته روان یې عبادت دومره کوه چې کولی شي ځان مه خرابوه نو سحر کې کوه ماښام کې کوه د شپې په یو حصه کې مونځ کوه اذکار شو نفلی مونځ شو سحر کې نفلی مونځ نور راختو پرونه نور راختو نه بعد تلاوتونه شو ماښام یې کوه د شپې په یو حصه کې کوه تقسیم یې که په ځان باندې بوج مه راوله دا حدیث امام بخاري راوړی د هغې نه بعد حدیث دی وعن عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من نام عن حزبه او عن شیء منه څوک چې د خپل ورد نه او د خپلې وظیفې نه وده شي فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل او بیا د خپله وظیفه پوره کړي د سحر د مانځه نه د ماسپښین په منځ کې ماسپښین د مانځه منځ کې د دپاره به الله داسې اجر ولیکي لکه د چې د شپې دا کار کړی امام مسلم دا حدیث راوړی وظیفې نه څه مراد دی د شپې تهجد یا د شپې قرآن ویل یو سړی دی د هغه خپل ورد دی د شپې هغه 4 رکعته تهجد کوي یا شپږ کوي یا لس کوي خو دا د هغه طریقه ده یو ورځ وده پاتې شو انسان دی کمزوری د الله دې رحم ته وګوره چې په تا د اجر ضایع نه شي بیا دې قضا راوګرځوله د دې خپلې وظیفې او ورد د سحر د منځه او د ماسپښین د منځه په منځ کې نو الله به درله دغه شان اجر درکړي لکه د شپې چې دې کړي دي حدیث کې راځي که عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله بیمارو یا د خپل د دې ورد نه به څه عذر د لاسه پاتې شو نو سحر له به بیا 12 رکعته وکړو قضا به یې راګرځوله نو الله رحیم او کریم بچا دی تا نه ستا وظیفه ورد پاتې شو د شپې الله درله بیا هماغه اجر درکوي چې د ورځې قضا راوګرځوي د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې ستا چې کوم ورد او وظیفه ده هغه مه پرېږده د قرآن تلاوت کې ذکر او اذکار دې نه قضا شو هغه مه راوګرځوه لکه اوس د سحر د اذکار دي د سحر د اذکارو خپل وخت کم یو دی سحر چې راوخیږي یعنی سحر چې د مؤذن اذان کوي دې ځینې شروع شو او د نور د راختو پورې دا د سحر د اذکارو ویلو وخت دی خو یو سړي نه پاتې شو وروسته راوګرځوه د ماښام د اذکارو وخت د مازدیګر د منځه نه بعد شروع کېږي او نور ډوبېدو پورې دا وخت دی غوره که یو سړي نه پاتې شو وروسته د شپې راوګرځوه خو خپل ورد او خپله کومه وظیفه چې تا ځان په عادت کړې ده هغه مه پرېږده په دې باندې به اکتفا وکړو دې باب کې یو څو حدیثونه پاتې شو دا به هم پوره کړو انشاءالله پر روان درس کې او بیا ډېره اهمه مسله شروع کېږي باب الوتر د وتر د منځه مسایل د هغې وضاحت به هم کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د شپې د مونځ کولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين